سلام 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 امارت اسلامی سلام سلام سلام. د کابل ولایت امنیه قومندان اړوند د دروازو کنډک امنیتي مضافین د کابل درغندۍ په دروازه کې شپه ورځ د خپلو هیوادوالو په چوپړ کې دي. د کابل کندهار لویه لار او د هیوادوالو ډاډمن امنیت خوندیتوب دغه راز هغه افراد او اشخاص چې په دغه لویه لار غیر قانوني کړنې ترسره کوي د یادې دروازې منصوبینو له لوري اجازه نه ورکول کیږي او د غیر قانوني کړنو مخه پر وخت سره نیول کیږي. دې دروازه باندې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. پر دې دروازه باندې موږ داسې غلطو بې بنیاده کسانان هم نیولي دي او پر دې دروازه باندې موږ سلاوي هم نیولي دي. پر دې دروازه باندې موږ بارود هم نیولي دي، نشهیي توکي مو هم نیولي دي. ډېرې لاسته راوړنې موږ پر دې دروازه لرو. لله الحمد اسلامي امارت په ټول افغانستان کې بالخصوص چې کابل مرکز دی چې هغه د ټول افغانستان مرکز دی، ډېر ښه امنیت دی په کابل کې او د مجاهدینو د خوا څخه عام و تام ټول ولس ټول خلک په امنیت په فضا کې ژوند و زندګي کوي. نو بس ډېر ښایسته سلوک د ټول عوامو مجاهدین نو بس شپه ورځ خپل خدمت کوي د خپل ولس دپاره. هغه د شپه ورځ یې ټوله د خپل د وطن دپاره د ملت دپاره شپه ورځ یې وکړې ده. د ارغندۍ دروازه شپه ورځ د هغو مسافرو پر مخ چې په دغه لویه لار تګ او راتګ کوي خلاصه ده. هغه لوی مسافربري او ترانسپورتي وسایط چې په دغه لاره تګ او راتګ کوي د سکنرو په واسطه چې په ټولو دروازو کې ځای پر ځای شوي چک او بررسي کیږي. دغه د مونږ اسکان چې د شپې لخوا 9 بجې مونږ ته له قمندان نه هدایت راکوي 9 بجې مونږ موټر خوشی کوو کابل ښار ته. نو یا موټر هم بې له سکنه مونږ کابل ښار ته اجازه نه ورکوو، ټول موټر سکن کېږي بیا کابل ته اجازه ورکوو. کابل کندهار لویه لاره ده، د ارغندۍ دروازه ده چې پر دې چوکۍ باندې مجاهدین شپه ورځ ولاړ د ولس په خدمت کې. انشاءالله هېڅ مشکل به ټول کابل کې ونه ویني. ولس موږ سره خدمتګار دی، هر وخت خدمت را سره کړی دی او اوس هم خدمت را سره کوي. خدای دې نازي سي او خدای دې خیر وکړي. انشاءالله کابل ته څونه لارې ننوتلي که قاچاقي لارې دي که عمومي لارې دي، داسې لاره نشته چې یو موټر دې ځینې ووځي یا دې موټر داخل سي کابل ته چې هغه زموږ د چکپین ونه وځي. ټولې غټې لویې دروازې دي که کوچنۍ فرعي لارې دي ټولې فعاله دي. ولس موږ سره په خدمت کې دي، همیشه خدمت را سره کړی دی. د دروازو کنډک اړوند د ارغندۍ دروازې منصوبین په پوره نظم او ډسپلین د مسافرو سره چې په دغه لویه لار تګ او راتګ کوي تعامل لري او له خپلو دندو راضي دي. کوم ځای نه راغلی حاجي صاحب؟ کابل نه راغلی. څه مشکل خو به نه ولاره کې؟ څه مشکل پیدا کېده مونږ د تاسو په خدمت کې مونږ ته زه په خلاص هغه کوچني موټران چې کابل ته داخلېږي او مشکوک وي نو په دې ځای کې راځي ټوله د مجاهدینو در نظارت وځي. هغه که غوټې ورسره وي که سیاسري ورسره وي که خپل هغه عام خلک یې دلته تلاشي کېږي، بیا چې د مجاهدینو در نظارت ووتل هغه موټران بیا کابل ته داخلېږي. او د غټو موټرانو چې بیا دي هغه چې بیا کابل ته داخلېږي هغه موږ دلته د غټو موټرانو دپاره سکین لرو چې سکین یې فعاله دی، 24 ساعته سکین فعاله دی. غټ موټران چې کابل ته داخلېږي هغه موټران در سکین وځي بیا په خپل ځای کې درېږي په ټاکلي وخت باندې کابل ته داخلېږي. او ته انشاءالله په خپل وس مطابق د موږ چک پاین کوو سره او څونه چې موږ وس لري الحمدلله دې ځای کې ډېر شیان سره نیولي دي، هم وسلې نیولي هم بارود نیولي سره هم د مشکل کسان نیولي سره او بیا خپل ارګان ته سپارلي سره. نو الحمدلله دغه وظیفې څخه او د خلکو د خدمت لپاره او دغه نظام لپاره او د خلکو لپاره الحمدلله موږ شپه ورځ لګوي سره دغه چک پاین به کوو انشاءالله او آینده کې به کوو څونه وس راکړي څونه طاقت راکړي انشاءالله دغه نظام لپاره او دغه خاورې لپاره او د خلکو لپاره به خدمت کوو. 24 ساعت دلته چک پاین ده انشاءالله امنیت برقراره ده. منګه دلته بیا اسناد موټر ګورو، تذکرې پوښتنه کوو، مجاهدینو نه کارت ګورو. موږ ملت نه دا خواهش لرو چې ملت هم موږ سره همکاري وکړي. خلکو ته ښه اطمینان ډاډ ورکوو چې موږ ستاسو په خدمت کې دلته د ارغندې چوک کې وظیفه انجاموو، انشاءالله څه مشکل به نه وي. هغه زنانه مسافر چې تګ او راتګ کوي د ښځینه پولیسو لخوا چک او بررسي کیږي. در بخش تلاشیستم، خانما میایه میره، هیچ کدام مشکل نداره، بیاید هر وقت شب و روز به خدمت شما هستم در بخش تلاشی. هغه بهرني تورستان او مسافر چې د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت له مجاهدینو او منصوبینو سره په لویو لارو لیده کاته کوي هم خوښ ښکاري او د دوی له نیک سلوک او برخورد څخه راضي دي. On the road I see many checkpoints, many security, and I think is for me not problem now. For me not problem. I don't see his problem.
many people is friendly. پر هغه باندې بیخي وضعیت آرامه دی، شکر دی، بیخي قراره قراري ده، ډېر په آرامه سفر کوو، بیخي کوم مشکل نشته.